لنډ سفر لرو میدان وردګو ته، بامیانو ته، قندهار، هلمند، غزني. نو تاسو خپل حدس وکړئ چې موږ به کوم ولایت ته ځو. کوچې ګل فروشه کې دا په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي. درمونو لیدونکو په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ، سابسکرایب کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ. بیننده‌های عزیز در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید. سلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ګلونو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او ورځې شپې مو په خیر او په خوښۍ باندې تېرې شه. او ځانګړې مننه کوم چې زما یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی او تل ویډیوګانې ګورئ او ښکلي نظرونه او ښکلي اندونه مو په کمنټونو کې راسره شریکوئ. نن مې غوښتل چې یو بله ویډیو هم تاسو ته جوړه کړم. البته موږ یو لنډ سفر لرو. دا چې چیرې ځو نو تاسو ویډیو وګورئ، د ویډیو تر پایه راسره ملتیا وکړئ او حتما وپوه شئ چې موږ چیرې ځو. نو موږ هم چمتو سوي یو. موسی جان هم البته د موسی جان لومړنی سفر دی د ژوند یې چې ځو له خیره. نو بکسونه او سامان او هر هغه څه مو چې په کار دی هغه مو راخیستي دي. بار هم لږ څه ډېر دی. هوره جان هم شته راسره. هوره جان سلام. سلام بچه. د هوره جان بیا هم د خوب وخت دی ځکه چې ماسپښین دی. نو عموما په دې ټایم کې ویده وي او ځکه چې نو لږ څه ګنګ څه ده خوب یې وړي. نو موږ روان یو نوي د کور نه مو حرکت وکړ. د مورجان د کور په لور مې ځم، هغه هم را سره اخلو. مور و پلار به مې هم په دغه سفر کې موږ سره ملتیا کوي او ډېر یو ښکلی ځای ته ځو، ډېر یو ښایسته ځای. نو حتما ویډیو را سره تر پایه وګورئ دا چې چیرې روان یو او بیا به پوه شئ. نو خو مخکې تر مخکې نه درته وایم تاسو ویډیو وګورئ، ملتیا را سره وکړئ، بیا به پوه شئ چې موږ چیرې ځو. او مخکې له هغه نه مو مخکې له دې نه چې د ویډیو تر پایه تاسو پوه شئ کولی شئ په کمنټونو کې را سره شریک کړئ چې موږ به چیرې روان اوسو او چیرې به ځو. نو ملتیا مې وکړئ، ویډیو دوام لري او نوې د کور څخه راوتلي یاستو. تر اوسه مو مزل ډېر زیات اوږد دی. موږ سره اوسئ. کمپنۍ سیمې ته راورسېدلو او تاسو خو پوهېږئ چې دا سړک د افغانستان څو ولایتونو ته لاره لري، میدان وردګو ته، بامیانو ته، قندهار، هلمند، غزني. نو تاسو خپل حدس وکړئ چې موږ به کوم ولایت ته ځو. هرات او دا هم د کمپنۍ سیمه ده. تاسو ولیدلي اوسئ بیروبار لږ ډېر دی. پلارجان مې وایي چې قندهار او غزني ته یې هم لاره ده. نو داسې موږ کوم ولایت ته ځو نو بیا به انشاءالله د ویډیو په لړ کې تاسو پوه شئ او وبه وینئ. زه به تاسو ته د دې سیمې ویډیو هم واخلم. نخاس ته نږدې یو. وبګورو چې نخاس کې اوس هم مالونه شته که نشته.
جان سلامونه ګلونو خدای دې چې روغ او جوړ اوسئ. موږ بالاخره خپل مقصد ته ورسېدلو. ورسېدی کوم ځای کې به ویډیو سمه شي ځکه چې لمر دی دغلته لږ څه سم شي چې لږ سوری شي. دلته بیا بکګراوند خرابېږي. بالاخره راورسېدلو او موږ راغلو میدان ښار ته زموږ کلی او زموږ ټاټوبي ته. زه همدې ځای کې نړۍ ته راغلی یم. خپل کور به هم تاسو ته درښیم او دا زموږ باغ دی. فعلا خو یې ډېر کم ځای ښکاري. بیا به انشاءالله د ټول باغ نه هم ویډیو واخلم. نوي راغلي یو نو ځو ورو ورو د خپل کور په لور. البته د خور کور ته مې شاید لاړ شو ځکه چې زموږ په کور کې سم یعنې ځکه څوک نه اوسېږي نو هغه د اوسېدو وسایل هم پکې نشته. نو دغه لاره ده چې زموږ باغ ته لاره تللې ده او زه به خپل باغ نه هم تاسو ته ویډیو واخلم. لږ څه د دې لپاره چې ماسپښین دی نو ویډیو سمه نه راځي. هر خواته چې کوم لمر دی او تصویر خرابېږي. نو انشاءالله خیر تاسو ته په آرامه بیا زه ویډیو واخلم. بله هوره جان
سلام. او دا زمونږ باغ دی. باغ کې عموما یوازې مڼې دي، سنځلې دي او د بل شي ونې دومره دلته کار حاصل نه ورکوي. او سږ کال مې کچالو کرلي دي. نن زموږ له تالو نه باران هم وسه او د کچالو تاسو وینئ چې بوټي یې لږ څه چپه کړي هم دي ځکه ډېر زیات شدیده شمال ورسره و. موږ او تاسې په ځانګړې توګه هغه کسان چې په کابل کې ژوند کوي څومره هوا ګرمه ده په دغه شپه ورځ کې. مګر نن دلته دومره ښه ورېځ وه، دومره ښکلی باران وورېده او دا اوس ډېره زیاته ښکلې فضا ده. دومره ښکلې فضا چې ډېر د خاورو او د بوټو ګلانو ډېر ښایسته داسې ملایم نرم بوی دی او ډېره ښه فضا ده. ځای هم خالي دی. نو بل ځل چې راځو انشاءالله دغه مڼې به پخې وي او اوس نو خامې دي. چې ما لږ څه وشکولې نو ما ویل څو ډوله مڼې دي زموږ باغ کې، د پلار په باغ کې مې او په ځانګړي یو ډول مڼې دي چې جورس په نامه یادېږي. نو هغه یو څو موده بعد شاید یوه میاشت یوه نیمه میاشت وروسته پخې شي چې دغه مڼې دي. هغه تاسو وینئ چې د نورو مڼو نه اندازه او سایز یې هم لږ فرق کوي، یعنې لږ څه غټې دي او د نورې مڼې چې دي دا بیا وړې وړې دي. دا مڼې چې دي دا د سپینو مڼو په نامه مشهورې دي او چې موږ تاسو په کابل کې په زیړو مڼې ویني او سپینې مڼې ویني، په همدې نامه مشهورې دي. دې تر څنګ یو بل نوع د مڼو ده چې هغه ته جاپانۍ وایي، نه پوهېږم حتما تخم به یې د جاپان راوړی دلته. افغانان خو نامخدا په هر څه کې پرمختګ یې کړی دی او پرمختللي دي. نو هغه هم ډېرې خوندورې دي خو بیا د نورو مڼو نه لږ څه وروسته حاصل ورکوي، لږ څه ناوخته، خو مګر ډېر مزهداره دي او ښه خوند کوي. لږ به وړاندې هم راسو، دا ونې به هم تاسو ته زه وښیم. ماشاءالله دا ډېرې سابقه ونې دي. زه په دې باغ کې ډېرې ښې خاطرې لرم. ما ماشومتوب ټول په همدغه باغ کې تېر شوی، ګرچې ژوند هم دلته نه ده کړی، ولې جمعې به همیشه میلې ته به همدغلته راتللو. هغه وخت ما په دې خوا دا باغ چې نوی دی د نیالګي چې وړه وړه دي دلته غنم به یې کرله، خو اوس دې لپاره چې اوبه لږ څه کمې دي او د اوبو د نشتون له امله نو دومره څیزونه څوک نه کري او دغه دا یې نو باغ کړی دی، نه پوهېږم یو څو کاله کېږي، تاریخ یې رانه ورک دی. او دا تاسو وینئ چې دا ډېرې پخوانۍ مڼې دي. شاید هم زما د عمر سره دا همسنه اوسي دا ونې، یا شاید هم د هغې نه ډېرې پخوانۍ اوسي. نامخدا تاسو وینئ چې څنګه ښې ډکې دي. خو کله چې بیا دا پخې سي نو بیا یې دې لپاره چې ډېرې ډکې دي بیا وړې وړې اوسي. پلار به مې همیشه ویل چې کومې مڼې چې مثلا کمې ونیسي بیا هغه غټې غټې کېږي او خصوصا چې مر ورته وي. دا یو ګل دی د زیړګلي په نامه یادېږي، دلته مشهور دی او تاسو وینئ په کوچې ګل فروشه کې دا په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي. مګر دلته نامخدا ډېر زیات راشین دی. زړه مې کېږي چې ښه ډېر وشکوم او ولاړه سم تجارت پرې شروع کړم او کوچې ګل فروشه کې خرڅ کړم. هلته په پیسو خرڅېږي او دلته ماشاءالله مفت دی. نور نو پخوا به دلته به څه وه، پخوا به مې پلار د باغ به ډېر ښه ساته، دغه اضافي واښه او دشان به ټول ورنه پاکول او شکول، خو مګر اوس چې لږ څه عمر ډېر سوی دی او سپین ږیری سوی دی نو باغ یې دومره هر څنګه چې هر څه د انسان په لاس باندې ژوندي وي ښکلي وي. څومره چې انسان پرې کار وکړي او ښایسته یې کړي هماغومره ښایسته کېږي. نو باغ هم اوس لږ څه ګډوډي ډېره ده او خو څه یې کرلي هم نه دي ځکه چې متاسفانه اوبه کمې شوي دي. پخوا اوبه ډېرې زیاتې وې مګر اوس په دې سیمو کې اوبه کمې دي او حتی ډېری کله په پیسو باندې دوی اوبه اخلي. څاګانې دي، بېلابېل سیستمونه یې ورته فعاله کړي دي، خو مګر مڼې یې نیولي دي او نور څه پکې نه دي کرلي. نور دغه زموږ باغ دی، ځای هم خالي دی، ډېر ښکلی ځای دی، ډېره ښکلې فضا ده د چکر لپاره، ډېر عالي ځای دی. نو انشاءالله بل ځلې به چې زه راځم او تاسو ته به ویډیو اخلم، دا مڼې به څه نه څه پخې وي او د پخو مڼو نه به ویډیو تاسو ته اخلم. رښتیا یو بل څه هم دی، زموږ باغ څنګ ته یو سیند هم دی، متاسفانه اوس وچ شوی دی، خو نور نو د کال په ځینو فصلونو کې پکې اوبه وي
او ډېری کله پکې سیلاب هم راځي. نو ډېر نږدې دی. تاسو به یې وینئ لیدونکو په ویډیو کې چې هغه سیند دی، رود دی. اوس نو وچ ښکاري، خو کله چې اوبه یې بیا ښکلی ښکاري. او د سیند څنګ ته زموږ باغ او پټی دی. نو ډېر ښایسته ځای دی نسبت کابل ته. د کابل فضا خو لږ څه دوړې دي، لږ څه بیروبار دی او ګرمي، تف د هر څه پکې ډېر زیات دي. مګر وطنونه او ولایتونه او ولسوالۍ نو تاسو پوهېږئ په ځانګړې توګه هغه ځایونه چې شنه دي ډېر ښکلی دی، چکر ځایونه لري. یعنې ما هېڅ باور نه کړ چې د سرطان په میاشت کې به باران وورېږي. مګر نن ښکلی دی شهیدان چې ډېر ښایسته باران دی. او اوس هم اسمان وریځ دی لیدونکو، اسمان لمر نشته، وریځ ده او ډېره ښه فضا ده. نو بیا هم وایم چې ځای هم خالي. تاسو هم که چیرې د بېلابېلو ولایتونو یې نو کولی شئ چې خپل ولایتونو ته یې جمعې په ورځ لاړه شئ، د جمعې په ورځ او هلته میلې وکئ، په چکر لاړ شئ. ځکه چې زه مطمئن یم چې زموږ هره ولسوالۍ، هر ولایت چې دی هغه بېلابېل ښکلاګانې لري، بېلابېل ښایستونه لري. او دا چې تاسې کوم ولایت، کوم ولسوالۍ پورې اړوند یئ او وایي ستاسې سیمه هم همداسې شنه ده او کلی مو همداسې ښکلی دی، نو حتما په کومنټونو کې راسره شریک کړئ. دا چې زموږ کلی، البته کلی نه خو مې ټول کلی مې ویډیو ونه اخیستله، دومره ونه ګرځېدلو ځکه تاسو پوهېږئ چې موسی جان وړوکی دی او ما نه شوی کولی چې هغه په کور کې پرېږدم. نن نو باران هم و، هم د ښو تالو نه هم د بدو تالو نه، ځکه چې باران چې وي نو بیا نو ماشوم سره ګرځېدا ناممکنه ده. کنه ما تصمیم نیولی چې زه به د کلي په بېلابېلو ځایونو باندې ګرځم او تاسو ته به ویډیو اخلم. نو دا هم زموږ باغ دی او ډېره مننه. دا هم زموږ د باغ البته حاصل دی چې اوس نو تر اوسه خامې دي. یوازې جورسې مڼې لږ څه پخې شوي دي او لږ څه د خوړو وړ دي، مګر د نورې مڼې بیا خامې دي او خوراک یې ښه نه دی ځکه چې انسان مریض وي. نو ما هم څه وشکولی، لږ څه جورسې مڼې مې وشکولې چې کابل ته یې ځان سره ویوسم یادګاري. او نو ډېره مننه کوم ویډیو کې تر پایه راسره وګورئ، لږ څه ښکلې ویډیوګانې، ښکلې عکسونه به واخلم د شنې فضا څخه او تاسو سره به شریکه کړم. نو هغلته هم یو چیرې که تاسو وګورئ په دغه ونه کې ځاله جوړه شوې ده، نه پوهېږم چې هغه به کوم د کشکرو ځاله ده او خدای پکې شته هم، مګر نه ښکاري او ډېره ښایسته ښکاري. څومره لوړه جوړه کړې ده، هغه هم په میوه لرونکې ونه کې او په شنه ونه کې. که چیرې غږ یې هم اورئ، غږ یې هم شته. نو تاسو ته به لږ څه نوره هم ویډیو واخلم او تاسو سره به شریک کړم. نو تاسو په لویه بښلو کې څښتنتاله سپارم. ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي اوسي او له دغه ښکلې فضا څخه تاسو هم خوند اخیستلی اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباده اوسئ.